خو چې تا ته یو سړی وي چې راشه روزانه پلانې علاقې ته ځه او دوه اوښان اسې بوځه اسې خوښ هم دی که نه ده د چا نه ده اوښان پرېږده که چا راته وایي چې دوه چرګې وړه روزانه راځه نو وپسې ځو که نه ښایسته کوي او آخرت ته هم ښایسته کوي سره د دې چې مسایل به دې ډېري ژوند به دې خوشحال غمونه به دې الله ختم کړي مصیبتونه به دې الله ختم کړي په جسم کې برکت په رزق کې برکت په علم کې برکت په تقوا کې برکت په عبادت کې برکت په بچو کې برکت په مخ کې برکت په لاس کې برکت په عمل کې برکت په وینا کې برکت دا ته تصدیق دې دلاسه میلاویدی شي چې ته د علماو په مجلسونو کې کښېنې او د علم د زده کولو کوشش وکړي دلته خو د عملګري موږ سره الحمدلله ډېرې مسلې زده کوي زه تاسو ته یو حدیث وایم او یاد یې کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبر وکړو د حدیث په صحیح مسلم کې وی په تاسو کې څوک دا خبره خوښوي چې روزانه بطحان علاقې ته ځي یا عقیق علاقې ته د دواړه مدینې سره خوا کې دغه ځای کې مسجد نبوي ته نږدې تاسو کې څوک دا خوښوي چې روزانه دې دغه علاقې ته ځي او د هغه ځای نه دې د ځان سره دوه اوښان راولي قیمتي څوک دا خوښوي چې روزانه دې ځي او دوه اوښان راوله روزانه ځي او دوه اوښان راوله اوښ په هغه وخت کې خو بې انتها قیمتي و خو نن سبا هم قیمتي دی لکه که ته ځي او کمزوری اوښه دی څو 3 زره باندې میلاوي 4-5 زره ته ځي روزانه دوه اوښان راوړه 9 زره شو دا په نن سبا دور کې ځای چې ته هغه وخت کې خو اوښ یو قیمتي شی دی خو دې وخت کې که ته زه کمزوری اوښ ځان لالي چې هغه داسې د کار ډېر نه وي او صرف غوښې لالي نو تا ته په دقه میلاوي 9 ریاله د روزانه به تانه لګي خو چې تا ته یو سړی وي چې راشه روزانه پلانې علاقې ته ځه او دوه اوښان اسې بوځه اسې خوښ هم دی که نه ده د چا نه ده خوښ اوښان پرېږده که چا راته وایي چې دوه چرګې وړه روزانه راځه نو وپسې ځو که نه نه ځو ځو پسې هسې دوه چرګې راکړي خوراک به وکړو کور کې به واړه وخوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړه صحابه کرام یا رسول الله نحب ذلك موږ ټول دا خوښوو دا څوک نه خوښ زه او دوه اوښان راوړه او قیمتي اوښان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوس وخت کېدی اهمې خبرې ده په تاسو کې چې یو سړی وي جومات ته لاړ شي فیتعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله جومات ته لاړ شي او د الله د کتاب 2 آیتونه یې زده کړي او یې تلاوت کړي جومات کې خیر له من ناقتین دا 2 آیتونه یې زده کول د دغه اوښانو نه غوره دي و3 خیر له من 3 و4 خیر له من 4 ومن أعدادهن من الإبل 3 آیتونه د 3 اوښانو نه غوره دي 4 د 4 نه 5 د 5 نه او داسې بیا ځان سم خیال دی چې یو سړی دا خو پیغمبر اسلام چې د آیت دوه خبره کوي چې یو سړی د علم په مجلسونو کې کښېني او تفسیر یې زده کوي ترجمه یې زده کوي حدیث یې زده کوي سیرت یې زده کوي عقیده یې زده کوي منهج یې زده کوي تقوا یې زده کوي عمل یې زده کوي رب الله څومره ثواب تاسو چې دې جومات ته راشئ که نه دلته او کم ملګري چې زما دا بیان اوري یا څوک یې ګوري او روزانه ول ټیم ورکوي ته ګوره دا سوچ مه کوه چې ته ګوره هسې راغلی او هسې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 2 آیتونه لکه 2 اوښان نو چې ته دلته ما سره ناستې ګینټه او داسې رسوي او یادې او لیکې او عمل پې کې او نور ته بیا څومره څه د الله او بیا روزانه او بیا میاشت او بیا کال او بیا 2 او 3 او 4 او بیا د مرګه پورې الله اکبر سم خیال دی سړي ځان سره څومره څه وي
سهار چې یو مزدور انسان مزدورۍ له لاړ شي سهار 6 بجې لاړ مازدیګر 5-6 بجې راغی څومره دی ستړی شوی څومره د بدن کمزوری شوی په بد حال بدن یې زخمي شوی پکې بس پکې غریبانه په مزدورۍ کې مړه شي څه حادثه راپېښه چې مړه شي دا ټوله ورځ چې دی تېره کړي 1.5 سل ډېرې که 200 صرف 200 صرف 200 دا 200 کمې دي د بدن او د هر څه په مقابله کې او څومره محنت او څومره سخت او بچي دي لري دي او ښځه لري ده او مور پلار لري او ته چې صرف 2 آیته یې زده کړې د الله د کتاب نه د داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه وایي چې داسې دي لکه تا چې 2 اوښانې راوستو دا د هغې نه د هغې نه غوره دي دا هسې د حدیث مې دې دپاره بیان کړو چې ستاسو جذبه څه شي ډېره شي ته هسې نه یې ناست ګورې ته چې راځې دا نیت ساته چې زه چې ځمه نو زه به د ځان سره ثوابونه راوړم د چې ځم زه به الله راضي کوم د چې ځم زه به علم یې زده کوم چې زه راشم او زما په علم کې ډېروالی راغلی او دا راته ووایم که ته دلته کښېنې پاسې او څه دې نه یاد کړي که نه او نه څه زده کولی شي نو په ځان خفه شه لږ ګورې ځکه چې ته بې مقصده یعنې هغه کوم چې اصل